د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له لوري احمد مسعود ته ناڅاپي زنګ او د راستنېدو بلنه. د شپې ناوخته و، فضا ارامه وه او هر څه عادي ښکارېدل، خو ناڅاپه یو زنګ د احمد مسعود پام ځان ته واړاوه. دا یو عادي تماس نه و، د اړیکې بل اړخ کې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد و. په دې خیالي خو معناداره مکالمه کې خبرې یوازې د سلام او احوال پوښتنې نه وي. د زنګ اصلي موضوع د افغانستان راتلونکی و، یو داسې راتلونکی چې هر افغان یې په اړه اندېښنه لري. مولا محمد یعقوب مجاهد په ارامه لهجه وویل: وطن ټولو ته اړتیا لري، وخت راغلی چې اختلافات لږ کړو او د ګډ هدف لپاره کار وکړو. احمد مسعود چې تل یې د بدلون او مشارکت خبره کړې، د دې بلنې په اړه په فکر کې شو. هغه پوهېدو چې دا ډول بلنه یوازې یو شخصي تصمیم نه دی، بلکې د یو ملت له برخلیک سره تړاو لري. په خبرو کې د بدلون شک او هیلو رنګونه سره ګډ وو. دواړو لوري پوهېدل چې تیرو کلونو فاصله به په یوه ورځ نه ختمیږي، خو د خبرو پیل خپله یو مهم ګام دی. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوی سبسکرایب کړی، د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د دې زنګ تر ټولو مهم ټکي دا و چې افغانستان نور د شخړو زغم نه لري. که مشران یې د تفاهم لاره خپله کړي، نو دا به د نوي باب پیل وي، هغه باب چې پکې د جګړې پر ځای سوله او د اختلاف پر ځای یووالی وي. په پای کې دا زنګ یوازې یو تماس نه و، دا د امید یو پیغام و، یو داسې پیغام چې وایي که نیت وي نو لاره شته، او که یووالی وي نو راتلونکی روښانه کیدی شي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.